خوست د افغانستان په جنوب شرق کې پروت یو ولایت دی چې د افغانستان دپاره ستراتیژیک اهمیت لري. دغه ولایت د کراچۍ بندر ته د نورو ولایتونو او بندرونو په نسبت باندې 480 کیلومتره نږدې دی. تاسو پوهیږئ چې په اقتصادي لحاظ دغه د افغانستان دپاره ځکه ډېره ګټه لري چې د اوبو تجارت چې دا یا په اوبو کې راوړونکي مالونه چې دي دغه ارزان تمامیږي. نو د خوست په دې لحاظ باندې ډېر ستراتیژیک اهمیت لري. یو هوایي ډګر لري، 480 کیلومتره لاره لري، سرحد لري د پښتونخوا، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او همدارنګه د کورم ایجنسۍ سره. په دې کې 78 فرعي لاره او یوه ترانزیتي لاره د غلام خان او یوه رسمي لاره د ببرک تڼۍ ده چې دغه د خوست په اقتصاد باندې او د افغانستان د مرکزي ولایتونو په اقتصاد باندې مستقیما تاثیر لري. خوست نړیوال هوایي ډګر لري چې د افغانستان په 4 مهمو میدانونو کې راځي. خوست ډېر قیمتي وچې میوې لکه جلغوزي او دارنګه چارمغز او نور سبزیجات او میوه‌جات، موسمي میوه‌جات لري چې نورو هیوادونو ته خصوصا پاکستان ته صادریږي چې دغه د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر مثبت تاثیر لري. موږ په زرګونو ټنه جلغوزي د افغانستان د خوست ولایت چې هغه چین، اروپا او نورو هیوادونو ته صادریږي چې دا د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیما تاثیر لري. دریم د خوستوال ټول په عربي ممالکو کې کار کوي، مزدوري کوي او دلته اقتصادي نسبت نورو ولایتونو ته ډېر قوي دی او ښه دی. او همدارنګه خوست ښار چې په کوم ډول جوړ شوی دی د نورو ولایتونو جوړ دی. خوست تر 1466 کال پورې لویه ولسوالي وه. اساس یې په 13 کلونو کې رئیس فیض محمد خان خدای بخښلي یې ښی دی چې نوی بازار چې دا اوس تاسو وینئ دغه د رئیس فیض محمد خان و. بیا لومړي ځل دپاره په 1466 کال کې دا چې د لویې ولسوالۍ نه ولایت ته ارتقا وکړه. لومړی والي یې ملا پټین و چې د لنډي کلي اوسېدونکی و. بیا چې مجاهدینو راغلل په 1469 کال کې لومړی والي عبدالحق قیوم خان خدای بخښلی و. او بیا چې پخوانی امارت اسلامي راغی مولوي صاحب احسان الله خدای بخښلی و. او په اوس وخت عمري صاحب د خوست د ولایت واګې په لاس کې لري. خوست خلک به فرهنګه خلک دي، دوی جرګې، مرکې، همدارنګه ننواتې، نرخونه، چیغه، لښکر او داسې نور نرخونه لري چې معنوي اړخ د فرهنګ ډېر قوي دی. په مادي لحاظ هم خوستوال ډېر کاریګر او هنرمند خلک دي چې موږ خپل ځان دپاره تر 40 کلونو پورې خپل لباس، خپل د سامان د ژوند وړ سامانالات چې هغه د کور، حجرې، د خوراک، څښاک، همدارنګه نور وسایل چې د ژوند دپاره پکارېږي دا په خپله خوستوالو تولیدول. ولې متاسفانه چې د مصنوعي شیانو د واردولو په صورت کې د خوستوالو نه خپل هنر هم هېر شو او هغه امضا نه کړ. نو دغه د جنګونو تاثیرات و چې 40 کاله 42 کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګ دی. زه هیلهمند یم چې افغانان نور د دې جنګونو نه د دایم دپاره خلاص شي او یو پرمختللی ښاد او آباد افغانستان ولرو. خوست غني فرهنګ لري. خوستوال ډېر طبیعي ښکلي شاعران یې درلودل. په 20مه پېړۍ کې مربیک غنم چې ډېر قوي فی البداء شاعر و او د ټوکو په انداز کې به خلکو ته خپل پیغام رسوه. د ده نه ډېرې تاریخي خبرې پاتې دي. یو چا پوښتنه ځنه وکړه، وایي مربیکه ته دومره هوښیار یې، څومره تعلیم دې کړی؟ وایي چې شیرینه ما 2 ستر کتابونه ختم دي، یو ښو یو د بادو. یعنې دا ډېره لوړه خبره ده که چېرې تحلیل او ارزیابي شي. موږ په دغه کې نور ښه لیکوالان، ښه شاعران لکه روحي صاحب زموږ د لوړو لیکوالانو
دانانو له جملې څخه و، د هغه هم د خوست اوسېدونکی و. موږ ډېر قوي فزیکدانان، کیمیادانان، همدارنګه ډاکټران او اقتصاد پوهان او شاعران لرو. زموږ خوشبختانه کاروان صاحب چې د افغانستان په لرو برو پښتنو کې یو وتلی څېره ده، د 20مې پېړۍ په اخره روبه کې را پیدا او تر نن ورځې پورې لومړی مقام د پښتو ژبې په د پراختیا دپاره او همدارنګه د شعر د غنا دپاره په غزل کې ساتلی دی، چې د هغه هم د خوستوالو دپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. خوستوال په علم او پوهه مایان خلک دي، هر وخت غواړي چې دوی تعلیم وکړي او اکثریت ځوانان یې تعلیم یافته دي، پیغلې تعلیم یافته دي. موږ په ټولو روغتونونو کې د پیغلې او ځوانانو ډاکټرانو استادانو کمای نه لرو. هیله مند یو چې نوره هم اسلامي امارت حکومت دې ته متوجه شي چې ځوانان او پیغلې تعلیمونه وکړي او زموږ ګران افغانستان د یوه سیال هیواد په توګه ټولو نړۍ ته ور وپېژندل شي چې افغانان نه یوازې د ټوپک د توره کارمانان دي، ولې د قلم کارمانان هم دي. باید په دې ډول د خپل استعدادونه چې موږ یې لرو په کار واچوو او د افغانستان د راتلونکي دپاره کار وکړو. خوستوال میلمه پاله خلک دي. خوستي خود د خوست ښار یو د ټولو قومونو د افغانستان د ټولو ملیتونو کور دی چې پکې هزاره، ازبک او همدارنګه ترکمن، تاجک ټول په دغه کې کاروبار کوي او هیڅوک به دا فکر ونه کړي چې زه یا په کابل کې نه یم یا په مزار کې نه یم، همدارنګه په خوست کې نه یم. نو خوست یو ډېر ښه خلک دي، میلمه پاله دي. هیله مند یم چې زموږ نړیوال پانګوال، زموږ پانګوال چې په نړۍ کې پانګه لري، په خوست کې پانګونه وکړي تر څو زموږ د بیکاري ختمه شي. د یوه هیواد اقتصادي پرمختګ په دوو ټکو ولاړ دی. یو دا چې د سار او مال ساتنه وي او دا شکر الحمدلله اصوله ده. یو د خپلو خلکو ته کار پیدا کول دي، خپلو خلکو ته کار پیدا کول د هغې پانګوالو په پانګه پورې اړه لري چې اوس په بهرنیو هیوادونو کې دي. خوستي پانګوال دي، هیله مند یو چې راشي او خپله په خوست کې پانګونه وکړي او زموږ د ګران وطن افغانستان دپاره د خدمت مصدر وګرځي. مننه.